د عائشة رضي الله عنها رواية راوړې أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر رمضان کې رانجه استعمال کړي و هغه د روجې په حالت کې و چې دا حدیث امام ابن ماجه راوړی دی باسناد ضعیف، سند کمزور دی، بلکې بیا پسې امام ترمذي قول راوړی دی. امام ترمذي دا وایي چې په دې باب کې یو هم صحیح روایت نشته. دا سند ولې کمزور دی؟ د دې په سند کې راوي راځي سعید ابن ابي سعید الزبيدي، سعید ابن عبد الجبار چې دغه ابو سعید دی الزبيدي الحمصي، او دا کمزور راوي دی، ضعیف راوي دی. د دې دلاسه د دې روایت سند چې دی هغه کمزور دی. دلته بعضو علماو په امام ابن حجر باندې یو نیوکه کړې ده، هغه ده وی دی چې په دې روایت کې وایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم اکتحل فی رمضان، دا فی رمضان ټکې د دې په وهم کې واقع شوی، دا پکې نشته. روایت داسې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رانجه ولګول وهو صائم، او هغه د روجې په حالت کې و. سوال دلته دا پیدا کیږي نو بیا دا کمزوري روایت یې راوړو ولې دلته؟ په خپل امام ابن حجر رحمه الله وایي چې دا روایت امام ابن ماجه راوړی دی باسناد ضعیف، په کمزوري روایت سره، په کمزوري سند سره. نو بیا ولې دلته راوړي؟ جواب د هغې دا دی چې د فقې په ډېرو کتابونو کې دا حدیث دي، او دا فقها چې کوم دي دوی اکثر حدیثونو ته نه ګوري چې سند یې څنګه دی. نو امام ابن حجر د فایدې دپاره دا روایت راوړو، وی واوره هغه مشهور حدیث چې کوم په کتابونو کې راځي نو هغه ګوره سندن کمزوری دی. کله علما ضعیف حدیثونه د دې دپاره راوړي چې علم زیات شي، چې طالب علم ته پته ولګي، د دین زده کوونکي ته پته ولګي چې کوم روایت صحیح دی او کوم ضعیف دی. د دې دپاره هم په خپلو کتابونو کې ضعیف روایتونه راوړي د علم د زیادت دپاره. اکتحلا وتکحلا عربی کې د دې معنی دا دی چې په سترګو کې رانجه ولګول. مسله دلته دا ده چې آیا په رانجو لګولو سره روجه ماتیږي او که نه؟ په دې کې دوه مذهب دي. یو قول د امام مالک او د امام احمد دی، وایي چې رانجه لګولو سره روجه ماتیږي چې کله د رانجو د خوند محسوس کې په مرۍ کې، د رانجو د خوند چې کله محسوس کې کوم ځای کې مرۍ کې، نو روجه ماتیږي، او که دغه نه نو بیا نه ماتیږي. هغوی دا وایي ځکه چې دا سترګه م یو لار ده، په دې سره مرۍ ته وګوره کله نه کله څه شی ورسي. دلیل هغوی دا وایي ګوره وایي ته چې رانجه ولګې او بیا کله نه کله یو سړی لاړې توکي یا خراش کې توکي، نو پای کې توروالی ورسره راځي که نه راځي؟ کله نه کله ورسره توروالی راشي، نو دا سترګه م یو لار ده. دویم قول دا دی، او دا د امام ابو حنیفه او د امام شافعي قول دی، چې روجتي انسان دپاره رانجه لګول په دې کې هېڅ حرج نشتي او نه پې روجه ماتیږي. ولې؟ یو خو دا خبره ده چې رانجه عام استعمالیږي، عام خلک یې استعمالوي. که چېرته د دې سره روجه ماتېدی نو بیا پیغمبر له پکار و چې ښه واضحه بیان یې کړی وی چې رانجو لګولو سره اودس ماتیږي، او داسې څه حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی نقل، نه د صحابه کرامو نه. عفوا روجه که چېرته د رانجو لګولو سره، دوی دا وایي که چېرته د رانجو لګولو سره روجه ماتېدی نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم له پکار و چې ښه واضحه بیان یې کړی وی چې د رانجو لګولو سره روجه ماتیږي، خو داسې روایتونه نشته. دویم هغوی دا خبره کوي وایي د رانجه نه خوراک دی او نه څښاک دی، او نه د خوراک او څښاک کار ورکوي، نو څنګه په دې سره روجه ماتیږي؟ درېیمه خبره هغوی دا کوي چې سترګه لار د خوراک او څښاک نه ده، سترګه لار د خوراک او د څښاک نه ده، نو که چېرته د دې ځینې څه شی حلق ته ورسي نو د دې سره روجه
نه ماتېږي. اوس که څوک وایي چې ما خو خوند په مرۍ کې محسوس کو، نو ته ورته داسې هم ویلی شي لکه اوس ته په داسې تیلو باندې سر غوړ کې، په داسې تیلو باندې چې وینې ډېر تیز وي، کله نه کله ګورې هغه سړی په دې مرۍ کې محسوسوي، محسوسوي که نه محسوسوي؟ محسوسوي. نو ولې دا سر لاره ده چې په دې سره چې دی مرۍ ته څه لاړو؟ نه ده لاره. دقه شان جواب دلته دی. بل هغوی دا خبره کوي، کوم علما چې وایي دې رانجو لګولو سره روژه ماتېږي، وایي وګوره پوزې ته، پوز هم لاره ده که نه؟ نو په پوزه باندې چې څه شی لاړ شي دننه معدې ته رسي، دې سره روژه ماتېږي. دقه شان سترګه ده. موږ وایو دا قیاس صحیح نه دی. وجه دا دی چې د پوزې نه ډایرکټ لار تللې ده معدې ته، د پوزې نه ډایرکټ لار تللې ده معدې ته. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ووایي چې کله پوزې ته اوبه اچې نو خیر راکاږه دننه الا ان تکونه صائمه، مګر دا چې کله ته د روژې په حالت کې نو بیا ډېرې مه راکاږه. ولې منع کړو دې نه؟ خو له دې دلاسه یې منع کړو که نه، ځکه چې دې پوزې نه یو لار تللې ده. او بله خبره ما بلو ذکر کړه چې نن سبا په هسپتالونو کې چې څوک ډوډۍ نشي خوړی، بیماري ډېر، نو په کوم طرف ورته پیپ کوزوي؟ معدې ته. هم د پوزې په طرف ورته کوزوي. نو راجح قول دا ښکاري او ښه مضبوط قول چې رانجو لګولو سره روژه نه ماتېږي، رانجو لګولو سره روژه نه ماتېږي. او دا د محققینو علماو قول دی. بلکې موږ دا خبره ذکر کړې وه په تېر شوي درس کې چې سترګه کې چې کومه قطره کېږي دې سره روژه نه ماتېږي، غوږ کې چې کومه قطره کېږي دې سره روژه نه ماتېږي. نو دغه شان رانجو استعمالولو سره هم روژه نه ماتېږي.